السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سپیچویت درېیمې ویډیو ته ښه راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د بټنو د ګردوالي او سیوري ورکولو طریقه ښیو. لومړی به تاسو دې بټنو ته هر یو ته د آیډي کې بټن یو، اولې بټنې ته، دوهمې بټنې ته، بټن دوه او درېیمې بټنې ته، بټن درې او څلورمې بټنې ته، بټن څلورمې بټنې ته، بټن څلور او پنځمې بټنې ته بټن پنځه ولیکئ. نوم چې دا ولیکه بیا به راشئ ایونټ ته، ایونټ پسې کلیک وکړئ، بیا به دلته اډ کریټ باندې کلیک وکړئ. کله به چې په دې باندې کلیک وکړ تاسو به بیا راسئ ویوز برخې ته. ویوز برخې ته چې به کلیک وکړ بیا به راشئ ښکته په دغه اخري بلاک به راواخلئ، دلته به کښېږدئ، دلته به کلیک وکړئ بټن یو. دا به چې کله انتخاب کړئ ریډیوس ګردوالی مثلا 100 دا به کلیک وکړئ. سټراک دیوال یعنې دیوال شاوخوا دیوال دوه، سټراک کلر د دیوال رنګ یې باید وي اسماني رنګ او بیکګراونډ کلر یې مالټۍ چې دا به 5 دانې کړئ. بټن یې په شمېر باندې وګوره، دا هم ورکړئ مثلا 5 دانې په رسم. اوس به هر یو بټنې ته یو انتخاب وکړئ، مثلا بټن دوه، بټن درې، بټن څلور، بټن پنځه. که تاسو غواړئ سیوری ورکړئ مثلا بیا هغه سیوري لپاره دغه بلاک استعمالیږي. ایولیشن دا به کړئ مثلا 8 سیوری 8 اندازې او دا به بټن یو کړئ. بیا به هم دا هم 5 دانې جوړ کړئ، 5 دانې چې دا جوړ شول دا به هم همداسې انتخاب کړئ، بټن دوه، بټن درې، بټن څلور، بټن پنځه. بس دا هم د ګردوالي او د سیوري ورکولو کار و. اپلیکیشن به رن کړو. دا به لږ سټارټ اپلیکیشن داسې په اوس نافذ کړو. دا هم د بټنو ګردوالی او سیوری. تر بلې راتلونکې ویډیو پورې په الله سپارم.